کهکشان کی جدا جدا مسیر شته چې عاکف عمارتي د سانه خواندی رب چیرته بېله تا په هم جدیر شته چې عاکف عمارتي د سانه خواندی رب چیرته جلوائی بلبل وائی باغوان وائی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ گل وائی گلشن وائی گلدان وائی لا الہ الا اللہ خوندور مجموعه د ټول سره بدرګه کوي د مجلس هم خوندور شي او ذکر به هم کوي ان شاء الله به هم رضا شي ګل وایي ګلشن وایي ګلدان وایي لا اله الا الله لا اله الا الله سیدک عین زردک زیتون خدمت ولاد سیدک
احساسات مو په هر لور مراقبه دي، احساسات مو په هر لور مراقبه دي، حواس ټول د عشق په غور مراقبه دي. عجیب کیف دی د سپېڅلې پاکې مینې، عجیب کیف دی د سپېڅلې پاکې مینې، مساوي په تور او سپین مراقبه دي، مساوي په سپین او تور مراقبه دي. رښتیا نه رسي د مینې لوی مقام ته، رښتیا نه رسي د مینې لوی مقام ته. ځینې خلک د زړه په زور مراقبه دي چې د عشق په تفکر کې تر معراجه، زی د عشق په تفکر کې تر معراجه. دا د کوم جنون په شور مراقبه دي. دا بلبل اریانا او د انقلاب شپېلۍ د سټیج زمری مولوي عبدالحکیم سجاد جرس صاحب او ورسره ملګری د ده نه یو جهان مننه. او اوس د پروګرام په دې برخه کې بلنه ورکوو پیر طریقت فصیح اللسان شیخ الحدیث الحاج خلیفه صاحب محمد شفیق فضلي دامت برکاتهم العالیه ته چې د میکرافون مخ ته تشریف راوړي او حاضرینو وروڼو ته د خپلو زرینو خیالاتو اظهار وکړي.